بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مینوالو، زه یم عاشق علي بارش او تاسو د یوټیوب چینل ګورئ عاشق بارش ټي وي. ملګرو، دا چې کومه مسله شروع ده میرا جسم میری مرضی، انو د دې متعلق چې کوم دی نو څو ملګرو رانه غوښتنه کړې ده، اوس مې یو درې څلور شعرونه مې پرې تازه ولیکلو، دا درته وایم او خپله مې هم چې دی نو ډېر زیات زړه غواړي چې ډېر څه مې پرې ولیکلی او ډېر څه مې چې دی نو تاسو سره شریک کړلی، خو چونکې ژوند د مصروفیاتو نه ډک دی، دومره ټایم نه میلاویږي او الله دې زمونږ پردې وساتي، الله دې زمونږ خویندې میندې زمونږ لوڼه دا دې الله په پرده کړي. نو ټایم مو نه ضایع کومه، د خپل شعرونو نه مخکې در سره د په ترنم کې کوشش کوم د ماسټر شعر افضل صاحب کې تشریح کوم، هغې نه پس درته بیا خپل شعرونه وایم. د افضل صاحب هغه کیته داسې ده چې پیغلو پړې شلولې دي راړې دي، شرم ورته نه وایي چې کټې شی، ماته خلک وایي شیخه ما ګوره، دی ته هیچا ونه وی چې پټې شی، دا ورد فتنې د په پړده شا خوږې خورې، شیطان دې جال خور کړی ستا عزت تکه یې ګوري، شیطان دې جال خور کړی ستا عزت تکه یې ګوري، د ورد فتنې د په پړده شا خوږې خورې، شیطان دې جال خور کړی ستا عزت تکه یې ګوري. مونږه انسانان مسلمانان یو ښه پوهېږو، مونږه انسانان مسلمانان یو ښه پوهېږو، مونږ مسلمانان مونږه انسانان مسلمانان یو ښه پوهېږو، د خرو نه کمې نه دي څوک چې بار ګرځي سر تورې، د خرو نه کمې نه دي څوک چې بار ګرځي سر تورې، شیطان دې جال خور کړی ستا عزت تکه یې ګوري، شیطان دې جال خور کړی ستا عزت تکه یې ګوري. لور ته دې ترغیب د اسلام ورکړه په خپل کور کې، لور ته دې ترغیب د اسلام ورکړه په خپل کور کې، لور ته دې ترغیب د اسلام ورکړه په خپل کور کې، دا ستا ذمهواري ده، دا ستا ذمهواري ده، دا ستا ذمهواري ده په دنیا کې خپلې مورې، دا ستا ذمهواري ده په دنیا کې خپلې مورې، شیطان دې جال خور کړی ستا عزت تکه یې ګوري، که خور یې که مې مور یې او که لور دا درته وایمه، که خور یې که مې مور یې او که لور دا درته وایمه، که خور یې که مې مور که مې لور یې دا درته وایمه، ښایسته سپینې جامې چې شیطان نه کړي درله تورې، ښایسته سپینې جامې چې شیطان نه کړي درله تورې،
شیطان دې جال خور کړې ستا عزت تک یې ګوریا ز عاشق بتا تا نصیحت ګورا د خې کړما ز عاشق بتا تا نصیحت ګورا د خې کړما ز عاشق بتا تا نصیحت ګورا د خې کړما د خپل عزت د خیال ساته خبرې نکړم نورې د خپل عزت د خیال ساته خبرې نکړم نورې شیطان دې جال خور کړې ستا عزت تک یې ګوري دور د فتنې د پپړ د شاخوږې خورې شیطان دې جال خور کړې ستا عزت تک یې ګوري شیطان دې جال خور کړې ستا عزت تک یې ګوري تر بل پروګرام پورې اجازه غواړم د الله په امان